وی نن خو روژه ده. السلام علیکم ورحمت الله. تاسو چې کله هم خرما ووینئ نو طبعا ذهن ته مو د روژې یو که روژه یم نه ذهن ته مو روژه راځي. نو الحمدلله نن د روژې اوله ورځ ده او قمر بنسټ شروع وکړه په خپلو توضیحاتو باندې یا خپل چې کوم خوراکي مواد دي یا د روژې نه مخکې چې کوم کمپینونه موږ شروع کړي چې راځئ خپلو هیوادوالو ته په روژه کې خوراکي مواد ورکو. الحمدلله ثم الحمدلله ډیره مننه د هغه ورونو نه چې موږ سره مرستې کړي او قمر بنسټ ادرس انتخاب کړی تر څو پورې دغه غریبو او غربو فامیلو ته تاسو ته شاته ښکاري دې ته هغه چې کوم د خوراکي موادو کڅوړي هغه ورته ورسو. نو موږ په هر ویډیو کې بار بار وایو چې روژه د برکتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده او جهنم څخه د نجات میاشت ده. هغه ځکه وایو چې تاسو ته یو یادوري وشي که نه، ډېر مصروف یاست زه پوهېږم، تاسو ته یو یادوري دا وشي چې راځئ یو سفر موږ مخته لرو، د هغې سفر لپاره تیاری طبعا روانې اروپا ته ځې یا مثلا ځې جرمني ته ځې، مخکې د چې ځې بیک جوړئ، خپلې جامې وراچئ، همدارنګه پاسپورټ ویزا او هر څه ټیکټ دا د هر څه بوک کړي که نه، ځان دې ریډي کړي، تاریخ مشخص وي. خو داسې یو سفر چې تاریخ مشخص نه دی موږ او تاسو سره باید دا هر څه وي، تیاری مو باید ورته کړی، ځکه دا داسې یو سفر دی شاید میدان ته لاړ شي جرمني ته، میدان ته مثلا میدان هوایي کې ودرېږي بیرته دې راواپس کړي چې راسه ستا په اسنادو کې مشکلات دي. خو هغه سفر ته چې ځو دا مو په یاد باید وي چې هغه سفر کې بیرته راواپس کېدل نشته. نو د هغه سفر په خاطر باندې موږ تاسو ته بهترونه چانسونه وړاندې کوو. هغې له جملې څخه یو دا جاري صدقه ده، خصوصا په رمضان کې پروژه کې شاید تاسو دا زموږ خویندې او دا ورونه وینئ چې دلته ناستې دي، د دې دیوال تر شا باندې په سلګونه په لسګونه نور هم ناست دي، منتظر دې ته دي. زه دا منم چې اکثره به داسې خلک وي چې هغې به عادت وي، خو ولې اکثره داسې خلک هم شته چې د هغې کور ته ته لاړ سې بیرته چې راځې نو زه باوري یم چې ته به یو ټابلیټ خورې تر څو پورې ذهن بدل کې، ځکه دومره سخته دومره مشکلات هغه په کور کې وي. د دې په کور کې حتی ګرد وړه څه کوي چې یو مړۍ ډوډۍ هم نه وي، بس ناست دې ته وي چې احمد یا محمود به الله تعالی ماته را برابر کړي او څه به راکړي. دغسې فامیلونه مو اکثر انتخاب کړي ګرځ ورپسې. نو که غواړئ په دغه جاري صدقه کې برخه واخلئ، بهترینه میاشت ده، بهترینه وخت دی. راځئ $80 یا د هغې معادل افغانۍ راولېږم، دا اوس دومره پیکیج تاسو ته زه اخیستی شم. راسئ په دې $80 ما څه اخیستي دي راسه وګوره ښه، 1 2 3 4 5 دا 5 څه شی دي؟ خو کجورو یا خرما دي، صحیح ده. دا به دلته درته کېدم تقریبا 1 کیلو یا 1 من. دا غټ نخود 2 ځایه دال دي چې یو د هغه مټرو دال دی، هغه بل نه پوهیم چې کوم یې د هغه نوم نه راځي، ورسره 1 کیلو بوره ده، 15 پاکټه مالګه ده، 10 لیتره غوړ دی، بهترینه وریجې، هغه وریجې چې کوالټي بیخي ښه کوالټي ده، همدارنګه 50 کیلو اوړه. داسې عادي پیکیج نه دی یا عادي شی نه دی، دا په $80 لله الحمد. که څوک وایي چې نه د نرخ پورته دی، صحیح ده، کېدای شي موږ سره نورو همکاري کړې یا تجاران کېدای شي موږ ته نرخ کم راکړی، خو دا هغه مواد دي چې تاسو ته موږ د ټول کال کې د روژې په خاطر موږ چغې وهو یا د روژې نه مخکې موږ شروع کړی چې حالې راځي یو فامیل لپاره واخلي. همدا اوس راځه بسم الله که پس دغه چې کوم اماونټ یا مقدار مې درته ویلی دا راولېږه، زه به انشاءالله دغه کورنیو ته دغه مواد واخلو. هدف یې ټارګټ مو څه کال تقریبا 15,000 کورنۍ دي، تېر کال مو 3,500 څه کالي 15,000 کورنۍ دي. راځئ همدا اوس دا ویډیو در سره خپره کړه، کتې وینو خپلوانو ته دې واستوه، نور ملګرو دوستان سره شریکه، راځئ د وطن لپاره یو څه وکړو. په موږ حق لري، دا کونډې دا خویندې د یتیمان دا ټول په والله د ښې ورځې نه څوک نه راځي چې څوک مجبوره نه سي د ښې ورځې. زه پکې بعضې یو نیم پېژنم او زه شکر دی چې زنګ دې راووهه زموږ وړه خلاص و، بس په اندازه په طول باندې موړه کور ته راوړل. نو موږ دغه چیغې او دغه تاسو ته همیش لپاره لاس نیسو، دا موږ ته هم خوند نه راکړي. الله دې داسې یو وخت راولي چې قمر بنسټ یا ورسره ټیم داسې یو وخت پیری سي چې هغوی همیش لپاره بس خپل هغه نه راخلي او دې خلکو ته ورکوي. انشاءالله په دې کار روان دی. الله مو خوشحال لره ویډیو در سره خپره کوي. که دا اوس غواړئ د خلکو سره کومک او همکاري وکړي بسم الله کوي. واتساپ نمبر ستا، آنلاین مرستو لپاره لینکونه ستا او منیګرام یا ساده حواله یا ویسټرن یونین یا ریا، ټولې لارې تاسو په مخ باندې خلاص دي. همدا اوس مرسته وکړئ، ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ.